ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې امت مسلمه کې نن یو اختر شوی دی او دا د الله تبارک وتعالی ډیر لوی رحم او کرم دی او دا یو ښه میسج بزي دنیا ته چې الحمدلله یو اتفاق شوی دی. نو ان شاء الله تعالی رحمان اتفاق کې الله پاک خیر او برکت یې ښه دی او زه الله نه امید ساتم چې ان شاء الله تعالی دا مسلمانان به یو ځای کیږي. اختر په موقع باندې زه به دا وایم چې زه څومره خپل چمګاونډ کې خپل رشتہ دار دوستان مرګري دي کم غریبانان خلک دي چمګاونډ کې دا هغوی خاص خیال وساتلی شي ځکه چې د اختر خوشحالیانو کې موږ سره د هغې غریبانانو بچیم شامل شي چې د چا مطلب بس نشته هغه ماشومان دې موږ سره د اختر خوشحالیانو کې شامل شي. موږ راغلي یو پوه شوې هر کال یې موږ دلته راځو او ماشاءالله کسان هم ډېر راغلي ډېر زیات کافره شو او عیدګاه کې مونځ وکړلو. الله تعالی دې قبول کړي پوه شوې ډېر ښایسته مونځ مو وکړو. بس د روژې میاشت سترګې که نه بس دا روژې میاشت چې راشي نو موږ ټول ملګري مې یو ځای شو او ټول یو ځای شو ملګري او د اختر په ورځ موږ دلته راشو عیدګاه ته نو ټول هم دلته مونځ هم کوو او ښه صحیح هغې نه پس بیا یو بل سره میلو شو. ډېر ماشاءالله ډېر زبردست سیستم وي. اختر دی بس دا وایو چې خپل یو بل سره ښه اتفاق لرئ پوه شوې ټول مسلمانان زموږ روژه تېره شوله او ډېر ښه روژه تېره شوله پوه شوې. بین الاقوامي سطح باندې د اختر چې دی دا ټولو پاکستان کې او په ټوله دنیا کې یو شو نو دا د حکومت نه موږ ډېر خوشحاله په دې حوالې سره او بل د برکتونو میاشت وه چې د رمضان مبارک هغه الله رب العزت اختتام ته ورسوله ځکه دې سره د امن او چې کوم د محبت چې دی دا د اظهار دی اجتماعیت چې را جوړ شي د مسلمانانو نو دې کې دا ظاهري مطلب دا اختر د یو داسې دی چې مطلب دې ځل خو اختر هم داسې زموږ شو چې مطلب یو ځای شو که نه د پنجاب او خیبر پښتونخوا یو ځای زموږ اختر شو نو موږ ډېر مطلب خوشحال یو دې اختر لا اساسات خو ډېر مطلب زموږ ډېر خوشحالي کیږي ولې چې دا مونږ کم وخت مونځ کوو که نه بیا خطبه ورو نو خپلوانو کې مطلب دې خو هم ولاړ مونږ سره موضوعونه کوي او بل خو هم ولاړ که نه نو مونږ یو بل له غاړې ورکوو که نه دې سره زموږ مینه هم زیاتیږي اور مطلب مسلمان چې کوم یو بل مسلمان له غاړه ورکوي نو ډېر مطلب یو سنت طریقه هم ده او یو مینه هم زیاتیږي.